د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د سرطان ناروغۍ د نړیوالې ورځې په پر یوې غونډه کې وایي د دې وزارت شمیرنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې نږدې 32 زره په سرطان ناروغۍ د اخته کسانو تشخیص شوی چې ډیری یې ښځې وې. دوی په تیرو 16 کلونو کې په دې برخه کې د نه پاملرنې شتون، د روغتیايي پرمختللو تجهیزاتو کمښت او د تمباکو کارونه هغه لامل بولي چې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو کچه یې ډیره کړې ده. د تمباکو لرونکو توکو، برقي سګریټ، قیلون ډیر کارول، ککړ چاپیریال، د ایچ پی وي واکسین نشتون، د پرمختللې نړۍ په شان د عصري طبي وسایلو او درملیزو شعاعاتو نه لاسرسی او تیرو 2 لسیزو کې د امریکایي اشغالګرو د لوري ړنده بمباري هغه اسباب دي چې د هغه د کبله ګران هیواد د هغو هیوادونو په نوملړ کې ځای لري چې د نوموړي ناروغي ډیره مړینه لري. د سرطان د کنټرول د ملي برنامې څومره چې زموږ روغتیايي مراکز دي، که په هرات کې دي، په بلخ کې دي، همداسې په کابل کې دي، دغه ټولو ته په تیرو 2 کالو کې د 22 زره په شاوخوا کې نوي ناروغانو مراجعه کړې ده. یعنې په عموم کې موږ ویلی شو چې د 1401 او 1402 کال په جریان کې له موږ سره 22 زره نوي ناروغان ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت که څه هم د هیواد په 4 ولایتونو کې په راتلونکي کال کې د سرطان ناروغۍ د 4 مرکزونو د تشخیص او درملنې له جوړېدو خبر ورکوي، لا پانګوالو او همدارس نړیوالو روغتیايي سازمانونو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خو الحمدلله دغه زیری تاسو درکوو چې موږ په 1403 کال کې د هرات او مزار په شمول په کندهار او ننګرهار کې هم چې تشکیلات پیشنهاد شوي دي او انشاءالله منظوري به د 50 بستره روغتونونو شاهدانو چې په شمول د داخله خدمات او هغلته به د جراحي او تشخیصي خدمات هم وړاندې کیږي. چې راسي افغانستان امارت اسلامي او عامه روغتیا وزارت تاسو ته موقع مساعده کړئ چې بخ کې خپل سرمایه‌ګذاري وکړي تر څو چې موږ د دې مهلک مرض مخنیوي کې موږ سره همکار اوسو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د سرطان ناروغۍ په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې او نورو هیوادونو کې زیاتوالی موندلی دی. یوازې د مدیترانې په شمال کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، په 2022 کال کې څه باندې 288 زره کسان په سرطان اخته شوي دي. د یادولو ده چې ناسالمه غذایي رژیم، د بدني فعالیت او تحرک نشتون، د هوا ککړتیا، د لمر وړانګو ته له حده ډیر اوسېدل، د تمباکو مشروباتو کارول په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو څرګند لاملونو څخه شمیرل کیږي.